السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل انټرنیټ سپیډ زیات کړئ. یعنې ملګرو که چیرې ستاسو په موبایل کې 4G کار نه کوي، یعنې 3G یا 3G کار نه کوي یا 4G کار نه کوي، نو هغه به تاسو څنګه کوئ چې خپل موبایل 4G و 3G کړئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم که اوس د هر چا په موبایل کې یعنې 2G وي، 3G او 4G کار نه کوي، نو هغه به دغه څنګه کوي چې دغه اپلیکیشن یعنې په دغه اپلیکیشن کې دا سیټینګ وکړي او هغه 3G او 4G ته واړوي. نو ګوره ملګرو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شو، دغه رقم تاسو راسئ په سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم الاو 4G لایټ اونلی، یعنې تاسو به دغه پرمیشن ورکړئ. دا پرمیشن به تاسو الاو کړئ. کله چې ګوره ملګرو دی دلته تاسو څخه پرمیشن غواړي، دغه پرمیشن به دلته تاسو الاو کړئ او دغه رقم دا بل پرمیشن تاسو دلته الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه دواړه پرمیشن تاسو الاو کړئ، دغه رقم ګوره په نمبر 1 اپشن کې 4G لایټ LTE سیټینګ تاسو به راسئ، په دا سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره ملګرو اوس په ما موبایل کې یعنې 4G کار کوي، زما د موبایل 4G کنیکشن شته. نو ګوره ملګرو زما د موبایل د 4G کنیکشن شته، دغه رقم ګوره LTE اونلی ده او دغه رقم LTE WCDMA دا بیا 3G او 4G ده. یعنې که ستاسو موبایل کې اوس خالي 2G وي، تاسو به راسئ په LTE اونلی باندې به کلیک وکړئ، یعنې هغه به تاسو چیز کړئ یعنې 4G ته واړوئ. نو ګوره ملګرو تاسو په LTE اونلی باندې کلیک وکړئ، ستاسو موبایل یعنې کوم ډیټا کنیکشن چې ده هغه به خپله 4G ته واوړي. نو اوس که د هر چا په موبایل کې 3G کار نه کوي، هغه د دغه سیټینګ او دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي او دغه سیټینګ دې خامخا کې وکړي، نو د ده د موبایل سیټینګ به د ده د موبایل ډیټا به 4G ته خپله واوړي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ګوره په انفارمیشن کې دلته تاسو ته نور انفارمیشن درکوي د دغه یعنې 4G په حواله باندې، یعنې تاسو ته نور انفارمیشن درکوي. دغه رقم یوزیج انفارمیشن څو تاسو په هغه یوزیج باندې تاسو ته نور انفارمیشن درکوي. نو ګوره ملګرو په یوزیج انفارمیشن کې دلته تاسو ته نور د موبایل د ډیټا انفارمیشن درکوي، هغه ټول دلته تاسو کتلی شئ. نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.